السلام علیکم. نن د جمعې په ورځ باندې چې کومه خطبه وشوه هغې کې 3 مسایل چې هغه ډېر زیات ضروري دي هغه تاسو ته مختصر ذکر کومه. د خطبې موضوع وه منزل للایجار، د کرایي کور. ځکه چې دا زموږ ملکیت نه دی، خامخا به دې نه موږ ځو ځکه د کرایي کور دی. کوم کور ته به ځو؟ الی دار القرار، چې هغه د همیشوالي کور دی، همیشه به هلته یو. د الله نبي فرمایي چې دا دنیا د آخرت په مقابله کې دومره حیثیت لري، دومره لکه یو کس چې راشي او هغه په بحر کې ګوته ډوبه کړي او بیرته یې راجیږه کړي، نو دې ګوتې سره به څومره اوبه راشي. دغونه اهمیت لري د دنیا د آخرت په مقابله کې. او آخرت چې دی خیر و ابقا، هغه غوره دی د دنیا نه په څو چنده باندې، او همیشه د دنیا چې ده هغه فاني ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث کې فرمایي وایي زه په تاسو باندې دې نه نه یریږم چې تاسو باندې به فقر راشي، غریبانان بشي، بلکې زه د دې خبرې نه یریږم چې دنیا به تاسو باندې پراخه شي، بیا به چې تاسو د یو بل سره ضد شروع کوي په دنیا کې، مخکېوالې او مقابلې به شروع کوي لکه څنګه چې مخکني امتونو شروع کړي وي، نو بیا به چې دغه شان هلاک شي لکه څنګه چې مخکني امتونه هلاک شوي وو. زما محترم ورونو، موږ چې په دنیا کې هغه د یو څو ورځو لپاره یو، نو غافله د خوب نه رایښ شه، د آخرت دپاره کار وکړه، د دنیا چې دی په آخرت باندې مخ غوره کوه، خپل دین چې دی هغه د دې وجې نه مه تباه کوه. زما محترم وروره، فکر وکړه، عاقل انسان به کله هم هغه شی چې هغه موقتي وي، د یو څو ورځو وي، هغه شي باندې غوره نه کړي چې هغه همیشه وي او هغه د دغه شي نه غوره او بهتره وي.